په یوه کلي کې یو غریبه کورنۍ ژوند کوله. دوی څو چرګان درلودل چې د ژوند مهمه وسیله یې وه. یوه ورځ یو غل چې په کلي کې د نورو خلکو د مالونو غلا کولو عادت درلود، د دې کورنۍ ټول چرګان واخیستل. د کورنۍ غم داسې و چې دوی نه پوهېدل چې څنګه به د دې مشکل حل پیدا کړي. ماشوم چې د دې کورنۍ سره و ډېر هوښیار و او غوښتل چې د خپلو والدینو او د ټول کلي خلکو سره مرسته وکړي. هغه یوه شپه چې غل بیرته د چرګانو د غلا کولو لپاره راغی، د هغه د پټنځای لاره وموندله. ماشوم په خپله ځیرکتیا او هوښیاري سره د کلي خلکو ته خبر ورکړي. ټول کلیوال سره راغلي او د غل له پټنځای نه یې ونیهو. غل ډیر شرمنده شو او په خپله غلا یې اعتراف وکړ. هغه ضمانه وکړه چې بیا به هیڅکله غلا نه کوي. د کلي خلک خوشحاله شولي او د ماشوم شجاعت او ځیرکتیا یې وستایله. په پای کې کورنۍ خپل چرګان بیرته ترلاسه کړل او ټول کلي خلک د ماشوم د زحمت او هیڅو لپاره منندوی شولي. دا کیسه د شجاعت، ځیرکتیا او د نورو سره د مرستا په اړه یوه لویه درسي پیغام لري. امید لرم چې دا نسخه ستا لپاره مناسبه وي.